سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ځینې خبرونه دومره درانده وي چې انسان یې په اورېدلو هیڅ باور نشي کولی. ګرانو لیدونکو، نن د ټول هیوادوالو او بالخصوص د کرکټ د مینوالو دپاره له غمه ډکه ورځ ده، ځکه چې نن د افغانستان د کرکټ اتل او تیز بالر شاپورزادران نور د خپلو هیوادوالو او مینوالو په منځ کې نشته. شاپورزادران هغه اتلو چې د افغانستان د کرکټ لپاره د مرګ تر وروستۍ سلګۍ مبارزه وکړه. ځینې انسانان یوازې لوبغاړي نه وي، بلکې د یو ملت د هیلو او ویاړونو استازي وي. نن د افغانستان کرکټ خپل یو له هغو اتلانو څخه بیل شو چې د افغانستان بیرغ یې په نړیوالو لوبغالو کې په ویاړ رپولی و. شاپورزادران چپلاسی چټک توپ اچوونکی چې د خپلې تیزې توپ اچونې، زړورتیا او نه ماتېدونکي هوډ له امله د نړۍ د پیاوړو لوبغاړو پر وړاندې درېده. شاپورزادران نور زموږ او ستاسو په منځ کې نشته. ارمان بهلا هلا زما درشي چکټ مې واخلي تورو خاورو لمي وړي پکټ دا جنازې خو هغه خاطرې، هغه ویاړونه او هغه خدمتونه چې افغانستان ته کړي هیڅکله به د افغانانو له یاده ونه وځي. هغه ورځ چې افغانستان د سکاټلینډ پر وړاندې د نړیوال جام خپله لومړۍ تاریخي بریا ترلاسه کړه، وروستۍ بریالي منډې د شاپورزادران له بیټ څخه راووتلې. هغه یوازې منډې نه وي، بلکې د یو ملت د خوشحالۍ او ویاړ شیبې وي. والله که په ورور دومره خبر شوی سره ډېر زیات تکلیف تېر کړو. جسمن به له موږ سره نه وي، خو په خپله زه هر چیرې ځمه، که هغه د دنیا هر کونج
د اخر وخت کې اسکله ورغلم تقریبا 1 ساعت مو سره تېر دغه وخت کې مې د کرکټ سره کرکټ داسې ده کرکټ هغسې ده د 2014 کال د جولای په اومه شاپور زدران د 38 کلونو په عمر د دې نړۍ سترګې پټې کړې. نن که د شاپور غږ خاموشه شوی خو نوم به یې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د تل لپاره ژوندی وي. نور قومونه په ژوندون قدردانی کړي افغانان چې کله مړه شي قدردان شي. الله تعالی دې مرحوم شاپور زدران وبخي، جنت الفردوس یې ځای، کورنۍ، دوستان او مینوالو ته یې د زړه صبر غواړم. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې. انا لله و انا الیه راجعون. Thank you.